أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما نقضهم وسبب دما تولد دوی ميثاقهم اللوز دوی لعناهما منگا لعنت کلی دے پدوی باندی وجعلنا قلوبهم قاسیہ او منگا وگرزولو ازلنا دوی سختا يحرفون الكلمة عن مواضعه بدلوی دوی کلمو د الله لرا د خپلو ځایونو ونسوا حظا مما ذکروا به او دوی پریخي دا هغه حصہ چې دوی ته پنور کولې شو پاغې سره ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم او همیشه به تو چې خبرېږي با په خیانت د دوی الا قليلا منهم مگر لګو د دوی نه فاعف عنهم پسو معافي وکړه دوی ته واصفح او مخواړه ان الله يحب المحسنين یقینا الله من ساتي د نیکانو خلق سرا وس د دوی د پاره سزاګانی اغا بیانیا په سبب د ماتولو د دوی لوزونو لرا دا خلق راولګیدل انبیاء علیهم الصلاة والسلام وجل اغه شروع کړل سپکی سپوري خبري اغه ورته شروع کړل او مالونه به د خلقنا جمع کول او خپل به مالو هغه به نور کولو مفسرین یا لنډه خبره دادا چې عقیدتن او عملا اغه لوزونه اغه مات کړل فبما نقضهم وسبب د مات ولد دی میثاقهم لوز د دوی لعناهم مونگا لعنت کلی دے پا دوی باندے لعنت ستویلے کی گی نو اللہ ویا ما دخپلو رحمتنا لرکللو او الله وی ما چې د دوی کوم حمایت کولو ما چې د دوی کوم مدد کولو نو هغه متنا واپس واغستو او دوی دو هدایت نا جدا شو ابن عباس رضی الله عنه نقل دی هغه وی لعناهما مونږه لعنت کړي دې په دی باندې نو هغه وی عذبناهم بالجزيه مونږه دوی ته په جزيه سره عذاب ورکا حسن رحمه الله او امام مقاتل وی بالمسخ مونږه په مسخه یعنی شکلونو بدلولو سره دوی لره عذاب ورکا الله وی منګ ورلا شکلونه ورلا الله وی منګا وران کړلا وجعلنا قلوبهم قاسيه او منګا وګرځولو زلنا د دوی سخته وجعلنا قلوبهم قاسيه الله وی زلنا می ورلا سخت کړلا جعلنا قلوبهم قاسيه ګورا
چې د وعظو او د نصیحت نه به پیدا نشو اغسته او پوهه هغه خراب شو. استاسو خیالي یو څو جمعې مخکې ما په دې یو خبره باندې بیان کړی و چې د وعظ او د نصیحت نه پیدا نه اغستله دا د چا کار دی او په دې باندې بیا ما آیاتونه او احادیث مبارکه د نبی له سلام هغه ذکر کوله. قسوة القلب د زلو هغه سخواله دې ته ویل کېږي چې د الله د آیاتونو نه انسان هیڅ اثر هغه وانه قرآن بیانېږي احادیث بیانېږي او د هغې نه هیڅ اثر هغه وانه نو دې ته ویل کېږي قسوة القلب یعنی د زلو هغه سخواله. امام قرطبی رحمه الله معنا کوي الیست بخالصة الایمان فیها نفاقنا یعنی زلون خالص و ایمان والا فاتن شو بلکې منافقت پکرالو. نن سبا دیر خلق د واعظ او د نصیحت نه اثر زکه نه علي چې اکثر خلق کې منافقت راغلی دی. بچ ګوري نو په دلو منافقانو هغه به درته ملاویږي صحیح مسلمان او ایماندار انسان هغه به درته ډیر کم هغه به ملاویږي الله. او بیا علما ویا درهم قسیون هغه روپۍ ته ویل کېږي چای کې ګډون شوی یعنی کوټه شوی وي. یحرفون الکلمه عن مواضعه بدلوي دوی کلمو د الله لره عن مواضع د خپلو ځایونو نه. د قرآن یو د آیت یو مطلب وي د حدیث هغه یو مطلب وي او دیر الګي داغي د ځان نور مطلبونه هغه بیانوي او نسبت الله ته کوي چې الله داسې ویلي دا الله پیغمبر داسې ویلي دي. ونسوا حظا مما ذکروا به او دوی پرېښې ده حصه د هغه څه چې دوی ته پن ورکولی شو. ونسوا حظا مما ذکروا به یعنی تورات کې د موسی علیه السلام په ژبه چې دوی ته کومو نصیحت شوی و توحید خبرې پکې وي لوزونه پکې وو چې الله د دوی نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو باره کې اغوستلی شوي وو نو دوی راولګېدل هغه لوزونه هغې هېر کړه. ګوره د دوی نه دا لوز اغوستلی شوی وو چې تاسو به اخرني پیغمبر باندې به ایمان راوړی نو دوی راولګېدو هغه لوز و هغې هېر کړو هغې پرېښودو. او بیا نسیانو په معنی د پرېښودلو باندې ونسوا حظا مما ذکروا به او دوی پرېښې ده حصه د هغه څه چې دوی ته پن ورکولی شو په هغې سره. نسیانو په معنی د پرېښودلو باندې د امام شافعي رحمه الله نه نقل دي چې دی وایي ما خپل استاد وکیع رحمه الله هغه ته ویلو چې زما حافظه خرابه ده خبرې هغه مې یادېږي نه د دې څه وجه ده وی شکوت الی وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترک المعاصي. وکیع د امام شافعي رحمه الله استاد دی. ما ورته شکایت وکړو چې زما حافظه خرابه ده نو هغه ما ته رهنمایي وکړه چې ګناهونه مه کوه. وی ویل فإن العلم نور من اله ځکه علم د الله د طرف نه نور دی ونور الله لا یعطى لعاصنا او الله نور ګناهګارو ته نه ورکولی کېږي. ګناهونه چې انسان څومره پرېږدي هغومره به د دو قوت حافظه هغه به مضبوطیږي
او چې څومره یو انسانو ګناهونو کې مبتلا کیږي نو هغومره به حافظه هغه به خرابېږي. الله ولا تزالو تطلع على خائنة منهم همیشه به تو چې خبرېږي با په خیانتو د دوی بما نقضهم په سببو د ماتولو د دوی میثاقهم لوز د دوی لعناهما موږ لعنت کړی په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسیه موږ وګرځول زړونه د دوی سختو یحرفون الکلمه عن مواضعه بدلوي دوی کلمو د الله لرا د خپلو ځایونو نه ونسوا حظا او دوی پرېښې دا حصه مما ذکروا به د هغه څه چې دوی ته پند ورکولی شو په هغې سره ولا تزالو همیشه به ته تطلع خبرېږي به علی خائنة منهم په خیانت د دوی الا قلیلا منهم مگر لږو د دوی نه فاعف عنهما معافي وکړه دوی ته واصفح مخ واړوه ان الله يحب المحسنين یقینا الله مینه ساتي د نیکانو خلکو سره. اللهم قونا في الرزاق واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.